ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو معظم درد یم او د زین الله زین افیشل د پاره په دې ټیم کې د عادل سرناس یم او زین راغلی دی هغه چې به د عادل نه مرکه ریکارډ کا نو ډیره مننه د زین هم او د عادل هم. عادل جانا ملګری بتا ته غوږ اول خو ته په د زین په چینل باندې هر کله ما ستړی مشي په خیر راغلی په خیرونو راغلی سره د ډیر قدر او د ډیر عزتونو راغلی ستاسو د هر هغه قدم بلا به واخله مزه زمون محفل ته چې په کوم قدمونو راغلی صادق صاحب د خشیرونو دا زین الله زین صاحب په مینا باندې تا عادل خان بلنه دا چې ته د زین صاحب د چینل لپاره سو شیرونه او سو خبرې ملغلره ریکارډ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه مفتی صاحب تاسو د زین الله زین بھائی زار چراغ له او بیا نورم غپ نورم مزه وکړه نورم خوند او د زین الله زین بھائی دغه پیج د لپاره چینل لپاره دغه سو شیرونه چې پاگل یما د خپل احساس پندو کې ګرځوم پاگل یما د خپل احساس پندو کې ګرځوم ززان سره د خپل خپېړو کې ګرځوم او ستا یاد په بختورو خلکو زی راځي جانا ستا یاد په بختورو خلکو زی راځي جانا نه چې تر آیات شي ستا زړو کې ګرځوم او ستا یاد په بختورو خلکو زی راځي جانا نه چې تر آیات شي ستا زړو کې ګرځوم او د خپل فکر په دشت کې یریګم محترمه دي سبا قربان د خپل فکر په دشت کې یریګم محترمه د کور چې بهر زم وړو کې ګرځوم. واه شکریا. او مفتی صاحب یو غزل به ویم بل قربان اجازه وی چې زما ان شوی یما نور خطا سکې دی شي زما ان شوی یما نور خطا سکې دی شي د هجر شپه د کنه یار جدا سکې دی شي او زه احتجاج کوم چې وخت را سره مل وګرځي زه احتجاج کوم چې وخت را سره مل وګرځي ماته معلومه ده چې دلته سبا سکې دی شي. واه ډیر خشیر دی لکه دا وای دا شعر زه احتجاج کوم چې وخت را سره مل وګرځي ما ته معلومه ده چې دلته سبا سکې دی شي او ته د خپل سوچ یو لحظه مال د مینې راکا زما په ژوند کې یار نور دعا سکې دی شي. ته د خپل سوچ یو لحظه مال د مینې راکا زما په ژوند کې یار نور دعا سکې دی شي او ورته حیران یم خو فکر مشل شوی ښکاری ورته حیران یم خو فکر می شل شوی ښکاری د خپل ضمیر سره می کړي سودا سکې دی شي. او ستا چې موقع د بیلتانه راغله نو ته وایا ستا چې موقع د بیلتانه راغله نو ته وایا چې کومه سخته تیرېدله په ما سکې دی شي. ډیر ښه بیا وای دا شعر ستا چې موقع د بیلتانه راغله نو ته وایا چې کومه سخته تیرېدله په ما سکې دی شي او تلا پرواوي زه دې هېره کړم ښه دې وکړل تلا پرواوي زه دې هېره کړم ښه دې وکړل یار عادل اوس د مینې سزا سکې دی شي. مننه مفتی صاحب. نو بس اوس به تاسو ته غوږ سره ووایو داسې عادل ډېر ښه شعرونه ووایي زه به سره خپل د څلور شعرونه نوي مخې ته کېدم چې ژوند څومره خوږ دی د حسینو عیسایانو منځ کې ژوند څومره خوږ دی د حسینو عیسایانو منځ کې خدای مې دې مړ کړي د دې دومره حسینانو منځ کې ژوند څومره خوږ دی د حسینو عیسایانو منځ کې خدای مې دې مړ کړي د دې دومره عیسایانو منځ کې الله په هر قدم د نوی خدای جوړه ده الله په هر قدم د نوی خدای جوړه ده ما ته څه حکم دی د دومره خدایانو منځ کې ډیر الله په هر قدم د نوی خدای جوړه ده ما ته څه حکم دی د دومره خدایانو منځ کې څه خو زه هم ګونګی یم څه مقام د ګټې جوړ دی عادله څه خو زه هم ګونګی یم څه مقام د ګټې جوړ دی هیڅ معنی نه لري د ګونګ आवाज بوتانو مینس کې هیڅ معنی نه لري د ګونګ आवाज څه خو زه هم ګونګی یم څه مقام د ګټې جوړ دی هیڅ معنی نه لري د ګونګ आवाज بوتانو مینس کې په اوږدو زلفو کې یو سپین ویښته کمال دی وکړو
په اوږدو زلفو کې یو سپین ویښته کمال دی وکړو دا لکه زه چې یم روان د رقیبانو ښه شعر دی په اوږدو زلفو کې یو سپین ویښته کمال دی وکړو دا لکه زه چې یم روان د رقیبانو منځ کې د الا الله الا الله چغې چې راخیږي ترېنه د الا الله الا الله چغې چې راخیږي ترېنه غوښې زما دي د ارې د دې دندانو منځ کې واه ښکلی او شکر دی نه یم د دهر د لیوانو منځ کې شکر دی نه یم د دهر د لیوانو منځ کې ما ته ځان ښه ښکاري والله د نېشنلیانو زبردست شکر دی نه یم د دهر د لیوانو منځ کې ما ته ځان ښه ښکاري والله د نېشنلیانو منځ کې چې سر اوچت اوچت کوي د شفاعت تپاره چې سر اوچت اوچت کوي د شفاعت تپاره دا خو معاذ د حضور ستا د غلامانو منځ کې ژوند څومره خوږ دی د حسینو عیسایانو منځ کې ښه شعرونه خدای مې دې مړ کړي د دومره حسینانو منځ کې ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله او آباد اوسئ ډېره مینه د الله په امان